عزتمندو یو ځوان سړي سره مرسته کول یا نغدي پیسې ورکول په دې معنا چې د دغې سړي ژوند تباه کول دي او دا زموږ د بنسټو اصولو خلاف دی. په دې چې باید موږ هڅې وکړو چې یو ورور کولی شي ځوان دی کار وکړي، باید دغسې خلکو ته باید یو کار زمینه مساعده کړو. نو عزتمندو زه هڅې کوم، دا کوشش مې جاري ساتلې ده چې دغه د بیروزګارۍ مخه ونیسو او دغسې خلکو فامیل چې په کور کې ځوانان لري بیروزګاره دي باید دوی ته یو کار زمینه مساعده کړو. کاغذ څنګه راغلی؟ ډېر مجبور یم، ناچاره یم او زه غواړم چې موږ ته کاروبار جوړ کړي. څه غواړې؟ ریډو غواړم. ریډې غواړې؟ نه مطلب څه کول غواړې؟ چې ریډو باندې کاروبار کول غواړم. کاروبار کول غواړم. مخکې دې څه کوو؟ مخکې ډېرې کله به وه کله به نه وه. ډېرې کله به وه. اوس غواړې چې کار وکړې. ښه څه درته درکړم؟ ریډۍ. ښه عزتمندو زموږ د بنسټ اصول دی که کوم ورور غواړي چې کار وکړي هغې ته کار زمینه مساعده وو، او که چېرته کوم ورور غواړي ورسره مرسته وکړو مرسته کوو. که دغه ورور راغلی دی وایي غواړم چې کار وکړم، نو دغسې خلک چې زموږ دفتر ته راځي غواړي چې کار وکړي د هغوی ته کار زمینه هم مساعده کوو. ښه ریړۍ به م درکړم، که غرفه وی غرفه درته جوړه کړم، که چېرته ریړۍ درکړم پیسه کار کې څه خرڅولی شي؟ هر شی د پور یا تور شیانې هر څه یې خرڅولی شو او خرڅولی شو. ښه عزتمندو دغه زموږ د بنسټ اصول دی، موږ نه غواړو چې چاته نغدې پیسې ورکړو، نور موږ غواړو چې هغه د نغدو پیسو په ځای یو ورور ته د کار زمینه مساعده کړو تر څو دا وشي کولی خپل روزمره کار مخکې یوسي. نور البته زموږ په نظر دغه صحیح ده چې خپل کار مخکې یوسي. که چېرته موږ خوراکي توکي ورکړو دا یو میاشت یا 2 میاشت بعد بیرته راځي بیا یې غواړي، نور دې وجې نه موږ ورته د کار زمینه مساعده وو. ښه ډېرې به م درته درکړم. ښه نور پیسې در سره شته چې سودا یا څه واخلې؟ نه اوس پیسې خو نشته، کومه ده پیسې نشته. سمه ده پیسې به م درته درکوم، خو را سره به یې ژمنه کې چې کار کې صحیح ده که نه؟ داسې نه چې ریړۍ به درکړم ریړۍ به خرڅ کړي سبا به بیا راشي. خرڅولو کار نه کوو. نه خرڅولو کار نه کوو، خلکو ته ځان نه محتاج وو او چې ماما راکړه ماما راکول زموږ عادت نه دی، موږ باید کار وکړو. سمه ده بلکل صحیح ده. زه به درته تذکره در راوړې. زموږ دغه زموږ د بنسټ اصول دی چې کوم سړي ته کار زمینه مساعده وي د هغې نه ضمانه یعنې تذکره فوټوکاپي ترې اخلو، یو د ګاونډي فوټوکاپي د تذکرې او یو یې خپل، تر څو دغه سړی نشي کولی چې دغه کراچۍ خرڅ کړي او سبا بیا زموږ دفتر ته راشي چې ولای یو بل کراچۍ راکړئ. ښه صحیح دی بلکل. دا به دا دفتر کې کېږدم. سمه ده. ښه درته پیسې به م درکړم. صحیح ده دغه پیسې به درکړم. که دغه پیسې عزتمندو تاسې ګواه اوسئ چې دغه ورور ته دغه پیسې ورکوم تر څو یو څه پرې واخلي. نور د دې زړه دی، پیاز اخلي، آلو اخلي، سبزي اخلي، میوه اخلي، خپله یې واخلي او خرڅ کړي او انشاءالله یو ریړۍ به پرې هم سپارم. دغه نغدي پیسې دا واخله ریړۍ به م درکړم، په دې چې تو هر څه اخلې واخله سودا واخله په ریړۍ ولګوه خرڅ یې کړه. صحیح ده. دغه د نغدي پیسې کېږده، راځه چې در باندې کراچۍ مو سپارم، خپل کار دې مخکې یوسه. صحیح ده ورور را سره اوسه. ځه عزتمندو دغه کراچۍ وګورئ، په دغه ورور به دغه کراچۍ سپارم تر څو خپل کار مخکې یوسي او نغدي پیسې مې هم ورته ورکړلې چې تر څو خپله روزمره کار مخکې یوسي. دغه کراچۍ ده، دغه د کراچۍ صحیح ده. پیسې مې هم درکړلې، کراچۍ مې هم درکړله، خپل د کار د مخکې یوسه. صحیح ده. دغه پروژه ورو د شاکر عزیزي د کاناډا څخه هغې دغه پروژه مخکې را روانه کړې ده، وایي په اړمندو ورونو باندې کراچۍ وسپاره چې تر څو کار وکړي. عزتمندو دغه پروژه شاکر عزیزي په نوم یو ورور دی د کاناډا څخه، دغه پروژې هغې را روانه کړې ده، وایي دا په اړمندو ورونو باندې دغه کراچۍ وسپاره تر څو خپل کار مخکې یوسي. کاکا د کراچۍ واله را سره اوسه. ډېر بې
ها